الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء. معارف الاسلام اداره. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، د شعبان مبارک میاشت شروع سوی ده چې د دې شعبان د مبارک میاشتې عظیم فضائل دی او ډیر زیات ثوابونه برکات پکښې دي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به د دې میاشتې د راتګ ډیر زیات اهتمام کوي چې دا میاشت به کله را نوې سي او کله به را داخله سي، او په دې میاشت کې به د برکت دعا کول، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا الله زموږ لپاره د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت کې برکات واچوي. وبلغنا رمضان، او دا دعا به یې کوله چې الله په خیر مو تر رمضان المبارک پورې ورسوي. عایشه صدیقه رضی الله عنها د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حال بیانوي په دې شعبان میاشت کې. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د شعبان په دې مبارکه میاشت کې نفلي دومره زیاتې روژې نیولې چې موږ به دا ګمان وکړو لکه دا میاشتې ټوله روژه نیسي. ويفطر حتى نقول لا يصوم. کله کله به د دغه شعبان د میاشتې څخه روژې خوړلې نه به یې نیولې، نو موږ به دا ګمان کوئ چې بیا نه نیسي. خو وروسته وایي فما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم استکمل صیام شهر الا رمضان. خو ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه دې پوره یوه میاشت نفلي روژې نیولې، یو د رمضان مبارک په میاشت کې پوره یوه میاشت روژې نیولې. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. خو لیکن نفلی روژې چې په کومو میاشتو کې زیاتې نیولې هغه یې د شعبان المبارک په میاشته کې زیاتې نیولې. نو دا د شعبان المبارک فضیلت را څرګندوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه میاشت کې ډېرې روژې نیولې. او په سنن نسائی کې یو حدیث راځي، اسامه ابن زید رضی الله عنه وایي چې ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وویل لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ته داسې نه یې لیدلی په نورو میاشتو کې چې ته دې دومره زیاتې روژې ونیسې بغیر د شعبان د میاشتې. دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. دا داسې یو میاشت ده چې ډیر زیات خلک ورنه غافله وي، او دا میاشت د رجب و د رمضان په منځ کې ده. وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. او دا داسې یو میاشت ده چې په دې کې هم اعمال الله رب العالمین ته پورته کیږي. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نو زه دا خوښوم چې په داسې حالت کې زما اعمال الله رب العالمین ته پورته سي چې زه روژه مې په خوله باندې وي، د روژې په حالت کې یم. دلته یو مختصر وضاحت کوم چې مختلف احادیث او روایت په دې باره کې راغلي دي چې اعمال په پلاني وخت کې پورته کیږي. نو دلته اوس ګورئ حدیث کې دا راغلی چې د شعبان په میاشت کې هم اعمال پورته کیږي. نو یوه خبره دلته دا ده چې د انسانانو د اعمال څو نوعې دي، څو رقمه دي. بعضې اعمال روزانه پورته کیږي چې هغه ته اعمال یومیه یا اعمال الیوم وایي، او بعضې اعمال بیا په یوه جمعه کې پورته کیږي چې هغه ته اعمال الاسبوع وایي چې د جمعې اعمالي. بعضې به داسې اعمالي چې هغه په میاشت کې یو ځل پورته کیږي، بعضې به داسې اعمالي چې په کال کې یو وار پورته کیږي. نو دا د اعمالو درجې دي.
نو داسې اعمال هم د انسانانو شته چې هغه د شعبان المبارک په میاشت کې پورته کیږي. نو ځکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي چې زه خوښوم چې اعمال مې په داسې حالت کې پورته سي چې زه روژیاتی یم. او حضرت انس رضی الله عنه وایي چې ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې ای الصوم افضل بعد رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې غیر نورې کومې روژې ډېر زیات ثواب لري؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل شعبان لتعظیم رمضان، د شعبان د میاشتې روژې زیات فضیلت لري، دا په دې خاطر چې عظمت د رمضان لپاره هم پکښې دی. ځکه چې انسان په دې شعبان کې روژې نسی، نیک اعمال کوي، نو عادت سی، بلد سی، بیا د روژو سره چې د رمضان المبارک روژې ورته اسانه وي، نیک اعمال ورته اسانه وي، نو د هغه رمضان تعظیم هم په دې کې رالی. نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ټولو امتیانو ته پکار ده چې دغه شعبان په مبارکه میاشته کې زیاتې نفلي روژې ونیسي او د خیر کارونه، نیک اعمال چې دا په دې کې ډېر زیات ثواب لري. په دې مبارکه میاشته کې سلف صالحینو ډېر زیات عبادات کول چې هغه به انشاءالله په وروسته کې هم بیا بیانوو. د یوه عالم واقعه یو کتاب لیکلی ده، وایي چې هغه د تنور کاروبار کوي، د ډوډۍ چې پکښې پخوي د بازارونو کې تنور چې ورته وایي. نو چې کله به د شعبان میاشت رانوې سوه، دې عالم به د تنور سر وتړی، د تنور کاروبار به پرېښوی، د عبادت و طرف ته به یې مخه کړل. نو موږ ته پکار دي چې یو څه دنیوي معاملات را کم کو، دینی معاملات شروع کو په دغه مبارکه میاشته کې چې زموږ ښه تربیه وسي او ښه برابر سو د رمضان المبارک و میاشتې ته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.